برنامه از محصولات تنی. د باخبر د خبرونه محترم او اوریدونکو سلام. مجيب خلوتگر او آمنه بابک تاسو ته خپل نیکی هیله وړاندې کوو. بله، با امید از اینکه صحتمند و سر حال باشین. پیش از نشر گزارشات باخبری توجه کنین به چند خبر مهم از الماس مددیار. د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت 2 مومیایي شوې مجسمې د تخار ولایت د امنیي قومندانۍ د ځواکونو لخوا ونیول شوې. د سلام وطنداره د خبريال په خبر کې راغلي چې دا مجسمې چې 2 متره اوږدوالی لري د 15400 کلونو تاریخي ارزښت درلودونکي دي. دا مجسمې په یو لتیږه جوړ صندوق کې چې د لرګي پوښ ورکړل شوی وو د غیر قانوني کیندنو له امله د بدخشان ولایت د اشکاشم په ولسوالۍ کې موندل شوی دی. د تخار ولایت د امنیې د قومندانۍ د نشئی توکیو سره د مبارزې مدیر سبحان قل امیر خیزی په وینا چې په لومړي سر کې د بدخشان په ولایت کې د قاچاقړونکو لخوا د مجسمې په 1 میلیارډ ډالرو خرڅ شوی وي او وروسته د پاکستانی قاچاقړونکو لخوا په 2 میلیارډ ډالرو اخیستل شوی دي. دا مجسمې کله چې د بدخشان ولایت نه د تخار ولایت ته لیږدول کېدلې د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوې. د سبحان قل په وینا چې دا مجسمې د سې شنبې په ورځ کابل ته ولېږدول شوې. یو ترکی انجینر چې د سې شنبې په ورځ د کونړ په ولایت کې تښتول شوی وو د تښتونکو لخوا وژل شوی دی. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان لطف الله مشعل هم تایید کړې ده. د مشعل په وینا کله چې په سیمه کې د نوموړي انجینر د خلاصون په اړه عملیات پیل شول، تښتونکو د ترکی انجینر سره نیول شوي 2 افغانان چې یو یې ډریور او بل یې ژباړونکی و خوشي کړل او ترکی انجینر یې ووژلو. د ترکی انجینر مړی امنیتي ځواکونو لاسته راوړی دی. ترکی انجینر د یو سړک د جوړولو په پروژه کې کار کاوه. د قندهار ولایت په 2 نمبر قولي اردو کې د یوې چاودنې له امله د قولي اردو 4 کسان ټپیان شول. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ د سهار په 9 بجو رامنځته شوه. د نوموړي قولي اردو د قومندان تورن جنرال عبدالخالق حلیم په وینا دغه چاودنه د قولي اردو د مخابرې د کنډک په سیمه کې په یو کوچنی ډیپو کې چې بارود ځای په ځای شوي ول رامنځته شوه. د دې چاودنې په اړه یو هیئت ټاکل شوی ترڅو د هغې څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی لارو د پولیسو لخوا د کابل مزار شریف د لارې په اوږدو کې 133 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دغو پولیسو په وینا چې دا تریاک په یو کرولا ډولي موټر کې ځای په ځای شوي ول او کابل ته لیږدول کېدل چې د لوی لارو د پولیسو لخوا ونیول شول. د پولیسو په وینا چې په دې موټر کې 2 میله سپکه وسله او د تریاکو یو تن لیږدونکی هم نیول شوی دی. د یونان د هیواد د پلازمینې آتن ښار ته نږدې ناپېژندل شوي وسلوالو په یو بس کې سواره 22 کسان برمته کړل. په خبر کې ویل شوي چې دا بس د ښار د شمال ختیځ نه د آتن په لور روان و چې د لارې په اوږدو کې د 2 تنو وسلوالو کسانو لخوا ودرول شو. د بس ډریور د دې پیښې څخه وروسته په تېښته بریالی شوی دی. برمته نیونکو د پولیسو او نور امنیتي چارواکو څخه د یو بل ډریور غوښتنه کړې ده. د CNN د تلویزیونی شبکې په وروستي خبر کې راغلي چې برمته نیونکو روسیې ته د رسیدو غوښتنه کړې ده. محترم اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د خبرونې ته. په دې خبرونه کې دغه مطالبو ته مو ځای ورکړی. چاپ، نشر و فروش هر گونه عکس به نام تصویر پیامبر اسلام صلوات الله علیه حرام است. د افغانستان د دولت نوم پس له دې نه اسلامي جمهوریت دی. قوای ائتلاف از بین رفتن 8 افغان در زندانهای خود را اعتراف نمود. د درمل جوړولو یوه فابریکه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. لایحه جدید کرایه موترها در سراسر افغانستان تعیین گردید. هغه ترکی انجینر چې د کونړ په ولایت کې تښتول شوی وو ووژل شو. در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل کسانی که خلع سلاح شده اند خواهان کارند. او په پای کې د قندهار په ولایت کې د یو چاودنې له امله یو شمېر کسان ټپیان شول.
بله شنونده های عزیز، قسمی که شنیدین اولین مطلب برنامه ما در مورد عکس است که گویا در بازارهای کابل با عنوان عکس پیغمبر علیه السلام به فروش میرسد. او په دې هکله سترې محکمې یوه اعلامیه صادره کړله که چیرې دا عکسونه ونیول شي نو هغه کس باید څارنوالۍ ته معرفي شي او په جزا ورسی. بله، قسمی که استر محکمه گفتن بار اول یک عکس‌ها در سال گذشته در قندهار دیده شده بوده و اصلا تاریخچه نشر یک عکس میگن که یک عکسی است در موزیم کشور ایتالیا، در موزیم روم و مربوط به یک راهب عیسوی است که او را نقش کرده یا رسامی کرده یا نقاشی کرده و گویا در زمانی که پیغمبر علیه السلام در انفوان یا زمان جوانیش بوده ای با پیغمبر علیه السلام روبرو شده و این نقاشی را کرده، ولی مسئله صحت این قصه یا این داستانه استر محکمه رد میکنه. او په دې هکله زموږ همکار محمد صابر فهیم نور معلومات راکوي. چاپ، نشر و فروش هر نوع عکس به عنوان تصویر حضرت پیامبر علیه السلام ناروا و خلاف دین مبین اسلام است. مولوی فضل احمد معنوی معاون استر محکمه افغانستان بعد از این که تعداد تصاویر در بازارهای کابل به دست آمده که در تحت آن نام پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشته شده است، این مطلب را در یک گفتگوی به باخبر اظهار داشت. نبی علیه السلام از شأن و حرمتی در پیش مسلمانان برخوردار است که این تصاویر کشیدن که طبعا به هیچ وجه تصویر از پیغمبر نیست، یک نوع استخفاف است، یک نوع در شأن پیغمبر بی حرمتی هست. بنان هر گونه بی حرمتی در شأن پیغمبر علیه السلام به نظر مسلمان ها گناه است. با گفته معنوی در حال حاضر ضرورت دیده نمی شود که با یک تصویر به عنوان تصویر عینی روی کاغذ از پیشوای بزرگ اسلام داشته باشیم و با گفته وی حتی می شود گفت که این یک فتنه است. چیزی که به او ضرورت نیست ولی برعکس یک نوع فتنه ایجاد کننده فتنه است. مثلا کسایی بپذیره، کسایی رد بکنه، کسایی حساسیتشون بده، کسایی به عنوان تحفه او را حفظ بکنه، در هر صورتش چیزی که باعث به فتنه کشاندن جامعه شود حرام است، مردود هست، ناروا است و انجام از او جرم است. با گفته معاون استر محکمه افغانستان هرگاه چنین تصاویری در هر دکان پیدا شود مورد پیگرد قانون قرار خواهد گرفت و به څارنوالۍ ها معرفی خواهند شد. خموجیب جانه پس لدینه د افغانستان نوم چې تر اوسه پورې د افغانستان انتقالی دولت و پس لدینه باید وای چې د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت دی. مطابق قانون اساسی آمنه جان، قانون اساسی که لوی جرگه حدود 1 سال یا کمتر از او پیش او را به تصویب رسانید، افغانستان کشور اسلامی است و نام افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان است. البته این مسئله بعد از دوره انتقالی افغانستان باید رویش گذاشته می شد که دوره انتقالی خلاص شد، انتخابات شد، رئیس جمهور تعیین شد، تحلیف خود به جای آورد و آله باید اینا ما سر افغانستان بگذاریم. ای که الا زمان پارلمان دیگه چی گپا میشه، آیا از این نام استفاده بکنیم یا نه، میشه که از عزیزالله حبیبی بشنویم. د جنه پس د افغانستان د دولت نوم د افغانستان اسلامی جمهوریت دی. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال حمید علمی د باخبر سره په مرکه کې وکړه او زیاته کړه. روز دوشنبه اولین جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان زیر نظر جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و محترم معاونینشان در قصر گلخانه دایر شد و تصمیم گرفته شد تا از این بعد نام رسمی کشور ما جمهوری اسلامی افغانستان و جناب رئیس دولت حامد کرزی باعث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نظر به فرمان، نظر به قانون اساسی مسما شد. د حمید علمی په وینا څو چې پارلمان نوی جوړ شوی او کابینه د پارلمان څخه خپل د اعتماد رای نوی اخیسته نو دوره به در هغه پورې انتقالی وي. یو ځل بیا حمید علمی ببینید در قانون اساسی ذکر شده که کوشش میشه تا پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری همزمان دایر شود و باز یک بند دیگه قانون اساسی گفته شده تا زمانی که تشکیل پارلمان میشه، تا زمانی که پارلمان تشکیل میشه دولت انتقالی اسلامی افغانستان یا دوره انتقالی می باشه. بنابراین نظر به این ماده قانون اساسی تا زمان تشکیل پارلمان دوره انتقالی است. ولی جمهوری اسلامی افغانستان نظر به قانونی که گفته بعد از انتخاب رئیس جمهور، اولین رئیس جمهور بعد از انتخابش دولت انتقالی به رئیس جمهوری تبدیل میشه، نظر به قانون جمهوری اسلامی افغانستان ولی دوره انتقالی است. د یادولو وړ ده چې په همدغه حق له د ولسمشر حامد کرزي لخوا یو فرمان هم صادر شوی دی. خب امنه جان، گپای
همکار ما عزیز الله حبیبی را شنیدیم و آل قسمی که در برنامه روز گذشته داشتیم مسئله گزارش سازمان دیدبانی یا نظارت بر حقوق بشر که برای وزیر دفاع امریکا دونالد رامسفلد داده بودند و در او اسناد را که گویا تعدادی از افغانان در زندانهای امریکایی در افغانستان به قتل رسیدن یا به نحوی از بین رفتن یا سوء رفتار با اونا صورت گرفته، این گزارش هم به دونالد رامسفلد تقدیم کردن. دولت امریکا رسما این مسئله را قبول کرده بود و آله اوس د ائتلاف ځواکونو چې د چهارشنبه په ورځ یوه خبري غونډه درلوده، دوی هم اعتراف کړی دی د اتو تنو د وژل کېدو په هکله، یعنې چې دوی مړ شوي دي دوی په زندانو کې، او دوی داسې وایي چې پس له دې به موږ خپل رفتار د بندیانو سره تغییر ورکو. بله، به گفته اونا اگر ضرورت باشه ما رفتار و محل نگهداری را تغییر میدیم. او زموږ همکار زلمی احدی هم دې غونډې ته تللی و. نور تفصیلات له زلمی احدی نه. نیروهای ائتلاف در رفتار و نگهداری زندانیان افغان در زندانهای امریکایی در کشور تغییرات می آورند. جگرن مارک مکین سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری امریکا در افغانستان این مطلب را در یک کنفرانس خبری در کابل اعلان داشت. وی همچنین مسئله از بین رفتن 8 تن تبع افغان در زندانهای امریکایی را که از طرف سازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحد مطرح شده بود نیز پذیرفت. رسانه‌های خبری دیروز گزارش را در مورد از بین رفتن 8 تن از زندانی‌های افغان در زندان‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان به نشر رسانده بودند. ما تمام ادعاها در مورد تخلفات ناشی از برخورد با زندانی‌ها را به شمول ادعایی که دیروز صورت گرفته بود بسیار جدی تلقی نموده و تحقیقات جامع و وسیع خود را نه تنها در مورد جنایات و فروگذاری عمل آغاز نموده، بلکه تغییرات در روش خود در زمان و مکان مختلف در صورت ضرورت نیز وضع نموده تا جلوی تکرار همچون واقعات در آینده را بگیریم. قابل تذکر است که در این نشست خبری سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در مورد علت اجازه ندادن مطبوعات به زندانهای این نیرو را چنین تشریح نمود. ما چرا خبرنگارا را اجازه نمیدیم که از زندانهای ما در افغانستان دیدن بکنن؟ دو عوامل وجود داره. اولی از ما به جهت خبرنگارا را اجازه نمیدیم و ما میخوایم که امو زندانیایی که در اونجا هستن یا ما حفظ نگاه بکنیم و چیز شخصی از او احترام گذاشته باشیم. دلیل دوم از اینکه ما مطابق با کنوانسیون بین المللی ژنوا ما را اجازه نمیدیم که از زندانیان به مظهر عام ظاهر شوند و با این جهت ما نمیخوایم که یک خطر متوجه از باشه و ما به این خاطر اجازه نمیدیم که خبرنگارا از زندانهای ما دیدن بکنن. قابل تذکر است تا حال چند بار نهادهای دفاع از حقوق بشر مسئله سوء رفتار در زندانهای امریکایی در افغانستان با زندانیهای افغان را مطرح کردند. مجیب جان آدمو هم واوریدل چې خبریالان نشي کولای چې له دې زندانو څخه لیدنه کتنه وکړي. بله، بنا به دلایلی که خود اونا داشتن و آل گپ دوا و دارو. اوکې یو خزیری دی زموږ هیوادوالو ته چې په کابل کې د امریکای هیواد په مرسته یوه د درمل جوړولو فابریکه په افغانستان کې اعماري کی. البته په نږدې راتلونکو کې. اوکی، او دا چې نور څه خبرې دي؟ بله آمنه جان، پیش از اینکه به اصل گزارش بریم باید بگوییم که افغانستان محلی است که تعداد از گیاهای دارویی یا نباتاتی که میشه از او به عنوان دوا استفاده کرد زیاد است. به این خاطر کمپانی های دواسازی یا داروسازی خارجی بسیار در تلاش ازی هستند تا در افغانستان فابریکه جور کنن و از همین گیاهای دارویی یا همین نباتاتی که من حیث دوا میشه از او استفاده کرد از او ادویه طبی بسازن. او په دې هکله جزئیات بیشتر میشه که از داود شاه مل بشنویم. د درمل جوړولو یو فابریکه په نږدې راتلونکي کې د امریکایانو په واسطه جوړیږي. دا خبره د روغتیا د وزارت د فارمسی د ریاست مرستیال حاجی دکتر جماهیر انوری وکړه او زیاته کړه. استای امریکایی ما یک فابریکه دواسازی و سرمایه گذاری شده که به نام فابریکه به نام دواسازی افغان امریکن می باشه که تحت نظارت ریاست امور فارمسی وزارت صحت افغانستان یا تجهیزات خود آوردن و در یک جای مناسبی که در پارک‌های سنتی می باشه یا اساس گذاری کردن که امیدوار هستیم که در آینده نزدیک فابریکه هم به تولیدات خود آغاز بکنه و مشکلات ما از نگاه دوایی تا اندازه‌ای مرفوع شود. د جماهیر انوری په وینا هغه څوک چې د درمل جوړولو د معیارونو او قوانینو سره برابر وي هغوی ته موږ د درملو د فابریکې د جوړولو امر ورکوو او په دې اړه موږ ته زیات شمیر بهرني او کورني تجاران مراجعه کوي او دا چې فعلا څو د درمل جوړولو فابریکې لرو دوی وویل.
فابریکاش کاملا به سرمایه داخلی خود افغانای ما یا اینجا بنیانگذاری شده و فعالیت‌های خود آغاز کردن و تولیدات دارند. از نظر ریاست امور فارمسی البته تولیدات از بسیار ناچیز بود و آنقدر در رفع نیازمندی‌های مملکت از نگاه دوایی تکافو نمید. د کابل د فارمسي د مرستیال په وینا کورني او بارني تجاران په دې خاطر غواړي چې دلته فابریکې جوړې کړي ځکه چې دلته ډیر بوټي او ګیاوې شنې کیږي چې په درملو کې ورڅخه استفاده کیږي. د مثال په ډول یو هم د شیرین بویا په نامه بوټی ده چې د سرطان او قلب د ناروغیو په داروو کې ورڅخه استفاده کیږي او په قانوني او غیر قانوني توګه بهر ته لیږل کیږي او موږ غواړو چې دولت د دې لپاره په وطن کې یوه فابریکه جوړه کړي ترڅو له دې ګیاوو څخه سالمه استفاده وشي. هم مجيب جانا په دې هیله چې دا فابریکه زر تر زره جوړه شي باید دا هم ووایي چې پخوا د کابل په ولایت کې یوه فابریکه و د اوخست به نامه و حال اعلان شده که امو فابریکه اوخست که یک فابریکه مشترک کشور جرمنی و صحت عامه افغانستان بود او هم میگه به سکتور خصوصی واگذار میشه، یعنی فروخته میشه بالای تجارا یا بالای مردم. البته دا هم باید ووایي چې په افغانستان کې تقریبا 8 فابریکې د درمل جوړولو شته دي و لایحه جدید برای کرایه های موترم جور شد. اوکی دا کار وشو په دې خاطر چې پخوا ډیر موټروانانو گواکي چې تیل قیمته شوی خپل کرایه لوړولې. خب لایحه خود جور شده، بله، به خاطر که کسی قیمت کرایه موتر زیاد و کم نکنه. خدا کنه که یه عملی شوه و سمیع احمدی هم جزئیات بیشتر برای ما میگه. لایحه کرایه تمام وسایط مسافربری و باربری تعیین گردید. این مطلب را عبدالواحد غزنوی معاون ریاست ترانسپورت و سکتور خصوصی بیان داشت. از وی پرسیدم که در تعیین کرایه ها تنها ریاست ترانسپورت مسئولیت دارد یا کدام ارگان دیگر هم تصمیم میگیرد. وی چنین گفت: تثبیت کرایه توسط یک کمیسیون مشترک صورت میگیره که در این کمیسیون مشترک نماینده ریاست ترافیک، نماینده وزارت تجارت است، نماینده وزارت محترم فایده‌نامه است که نماینده وزارت مالیه هستند، از لوی سارنوالی هستند، نماینده عدلیه هستند که اینها نظر به شرایط مختلف زمانی که ریاست سکتور خصوصی لازم ببینه از این دوستای خود دعوت میکنیم که در رابطه با کرایه نظر بدن. این کرایه که از مرکز تثبیت میشه ما یک کاپی به کلیه ولایات میفرستیم. در این مورد رانندگان میگویند: اسم سخیستک دریور سراچه لاین کوتی سنگی و قسمی که میبینین نماینده پیشروی است. اگر با حساب قیمت گذاری میشد اولی خبر میشد، بعد از این ما را خبر میساخت. چونی خبر نداره ما هم خبر نداریم. خودم نام رحمت است. دمیلاین کوتی سنگی سیم کرایه ما از سیر پفهمیدیم. اینال از تیل از بلند به سامان از بلند وارا نمیکنه که از پایین بگیریم. ما دریور لاین مزار شدیم. لوحه بند کردن، نماینده مطابق لوحه تکت میدن. مختلف است، موتورهای خرد و کلان نرخش فرق میکنه. ما مطابق لوحه همیشه ترانسپورت ها دمو تکت میدن. ولی مسافرین در این باره چنین ابراز می‌دارند: موترهای تونس های 15 روپا و 10 روپا میبرن. با دل خود دیگه خدا کنه پایین پا بشونن. همیشه که میرم شهر ملی بس که میرم 2 روپا میگیره. موترهای کاسر کس که میریم مثلا قیمتاش تفاوت داره. یه دفعه 4 روپا میشه، یه دفعه 5 روپا میشه، با 3 روپا میشه. بیرباری کشه نرخش بلند میره. سه تا قندار داره 200. بستگی داره، سراچه داره 600. نرخ کلش مختلف است. قیمت از خودش. یک مسافر از پیسهش نیست. 250 چیز است. پلنکوش است. تا قندار. بعدش از این ماشین سراچه میگه سوارشنی طهارت 1000 روپیه نظر بالای باشه بالای میریم. قابل یادآوری است که به گفته معاون ریاست ترانسپورت و سکتور خصوصی نظر به قیمت نفت در کشور کرایه های وسایط نیز در تغییر می باشد. شنونده های عزیز، شما به برنامه با خبر گوش میتین و آمنه جان چی میگی که بریم به طرف ولایات مشرقی یا دقیقاً به طرف ولایت کنر؟ داخلی رخ خبر ته ولار بشو. گپ خوب خواست که بریم، ولی میفهمین اونجا چی گپ شده؟ نه چه خبر ده، حتما تفریط از اون. نه یک انجینیر ترکی که اونجا در ولایت کنر کار میکرد قبلا اختطاف شده بود، در یک عملیات کشته شد. اوکی، داسی یو خبرم درلوک وکی چې دا انجینیر تکتول شوی دی، نو دا چه رقم وژل شوی دی؟ میگن که در یک عملیات نظامی که نیروهای دولتی به خاطر رهایی همین انجینیر انجام دادن در جریان جنگ کشته شده شب چهارشنبه. ای که دیگه چی گپاست؟ د محمد ایوب فرحت نه به وورو چې د جلال آباد لخرې مګته معلومات را لګیلی. هغه ترکی انجینر چې د چهارشنبې په شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا یرغمل نیول شوی او وژل شوی. دغه ترکی انجینر سره د افغان ترجمان او ډریور تیر شپه د کونړ د نورګل او څوکۍ د ولسوالیو د سپین جومات په سیمه کې
د نامعلومو وسلوالو لخوا ونیول شو. د کونړ ولایت امنیتي مسؤل مطیع الله خان وویل چې دوی د دغو 3 تنو د راخوشي کېدو لپاره 2 ګروپیز ځواکونه په سیمه کې په څار او پلټنه وګمارل. امنیتي پلټونکو ځواکونو د تورې شپې له وجې سهون په خپلو کې په جګړه واوښته چې یو تن امنیتي کس له ټپي کېدو وروسته د مخالفینو سره په جګړه کې ښکېل شول. په پایله کې ترکي انجینر په نښته کې وژل شوی او د هغه ژباړونکي او ډریور یې راخوشي کړه. مطیع الله خان وایي چې دوی په سیمه کې په وسلوالو پسې د نیولو هڅې نورې هم ګړندۍ کړي دي. بل لوري ته د سې شنبې په شپه یو وار بیا ائتلافي قواوو په ننګرهار کې د چارواکو سره د سلا مشورو پرته عملیات ترسره کړل. دغه عملیات د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د بللخیلو په سیمه کې ترسره شول چې ائتلافي قواو د القاعده او طالبانو سره د مرستې په تور چې د عیني شاهدانو په وینا یو لاره پاکستاني وو خو له ډېرې مودې راهیسې په نوموړي سیمه کې د ځلوبیو د خرڅولو کاروبار کاوه او دوهم تن ځایي اوسېدونکي چې د زړو ټوپکو د جوړښت پر کارو بوخت وو ونیول. ایوب فرهاد، ننګرهار. سلام وطندار. خب مجیب جان اوز د کنر نه بولار شو قره‌باغ ته. قره‌باغ غزنی یا قره‌باغ کابل؟ د کابل قره‌باغ ته. د غزنی قره‌باغ ډیر زیات لري دی. خب در ولایت کابل و در ولسوالی قره‌باغ میگن کسایی که در دور دوم پروسه خلسلا و ملکی سازی خلسلا شدن خواهان کار هستند. او که چې دا پروسه له ډیره مودې نه زموږ په هیواد کې جریان لري او اوس د قره‌باغ په ولسوالۍ کې دا پروسه پیل شوې ده. و قیام الدین شمس هم بر ما گفتنی هایی داره در این زمینه. 450 تن افراد فرقه 6 پیاده شامل پروسه DDR یا خلسلا و ملکی سازی شدند. افراد متذکره که هم افسر و سرباز می باشند همراه با تقریبا 400 میل سلاح مختلف نو با پروسه خلسلا و ملکی سازی پیوستند. قماندان فرقه 6 پیاده بریج جنرال عبدالرحیم راجع به پروسه DDR چنین اظهار نظر کرد. حال جنگ نمیخواد برادران، جنگ مردم خسته هستند، جنگ صلح را در بین نمیاره. برادران صلح میخوان، کار میخوان، کاریابی میخوان. دیگه ما از جهان یا دولت منتخب خود خواهش ما می است برادران ما بیکار نمانند. این افراد در مرحله دوم پروسه DDR در این فرقه شامل شدند که حدود 500 تن دیگر در مرحله اول به پروسه خلسلا و ملکی سازی پیوسته بودند. چند تن از افراد فرقه 6 که تازه به این پروسه داخل شده اند در مورد چنین میگویند. صلاح خدا بر رضایت خود تصدیق نمود. ما خواهش ما از دولت فعلی ما است کوشش کنه که در قدم اول زمینه کار نظر به مسلکشان مساعد بسازه. دومی که ما حاضر هستیم در هر پروسه، در هر انجوی، در هر مؤسسه ملکی که خواسته باشد دولت ما حاضر هستیم که اینجا وظیفه اجرا کنیم. میخواستم که تفنگ خدا بر رضایت خود به دیدیار تسلیم میکنم و در بازسازی وطن خود خدمت میکنیم. به خاطر اینکه کار به ما میسر شود. از دولت ما کار میخواهیم. این در حالی است که همزمان با آغاز شدن پروسه DDR در فرقه 6 پیاده یک تعداد افرادی که در پروسه قبلی DDR در فرقه 40 بگرام باقی مانده بودند نیز شامل پروسه DDR شدند. قیام الدین شمس، سلام وطندار. با امید از اینکه هموطنای ما کار پیدا بکنن و مشکل تمام افغانی های عزیز حل شوه، یک گپ شده در قندهار که اگر امکاناتش باشه برای ما بگو که چی گپ است. د قندهار په ولایت کې یو چاودنه شوې ده چې په دې چاودنه کې یو شمیر زموږ هیوادوال ټپیان شوي دي. خود ما چیز بگوییم آمنه جان یا نورالله نوری هم مثل که در خط تلفن است که برای ما گزارش داره. نو خبوي چې د تغوښ شو. په کندهار کې د چهارشنبه په ورځ د سهار پر 8 بجې او 10 دقیقې 4 تنه هغه مهال ټپیان شول کله چې د دوهم نمبر قلی اردو د مخابرې په کنډه کې یو چاودنه وشوه. د دوهم نمبر قلی اردو سیاسي امیر جنرال عبدالقیوم پوپل وویل چې دغه پیښه زړو مرمیو او بارودو ته د اور لګیدنې له امله رامنځته شوه. یو څه لږ بارودو هغه سابقه مهمات پراته وه هغه ته اور ورچول شوي دي او هغه انفلاق و یا دغه انفجار یې منځته راوړي. جنرال عبدالقیوم پوپل زیاته کړه چې دغه پیښه په خپله د مخابرې کنډک د موظفینو د بې پروایي له امله رامنځته شوې ده. کوم قصدي کار نه و او د پیښې عامل یې زړې مرمۍ او زاړه چاودېدونکي مواد وبلل. امکان لري چې دا چې سهون وي ولې قصدي خو هېڅوک دا کار نه کوي او نه غواړي چې خپل ځان یې برباد ورسوي. ده دا هم وویل چې 4 تنه ټپیان شوي کسان د دوهم نمبر قلی اردو اړوند موظفین دي. د ده په وینا له ټپي شوي کسانو څخه 3 تنه سطحي وه له پانسمان
اسمان وروسته بیرته خپلو دندو ته لیږل شوي دي او یو تن اوس هم په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د دې چاودنې له امله 2 نمبر قل اردو ته نږدې میشت کورونه هم څه ناڅه زیانمن شوي دي. د همدې ځای یو تن اوسیدونکی عبدالله چې په کور کې د توپ ګولۍ لګېدلې ده وایي بالای چای شته بودیم اولادا چای میخورد بالا یک لمبه بالا شد فهمیدیم انفجار شد. بعد از اون فهمیدیم خشت و کلوخ و چیزا ولی مفتید یک دانه مرمی ما بینم چیز افتیده و دوست دیگون دروازه را هم گرمیده کل شیشه شد. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 2 نمبر قل اردو زیات قطعات د بېوزلي کولو په پروسه کې شامل شوي دي او خپلې وسلې او مهمات یې د DDR پروسې ته سپارلي دي. نورالله نوري، سلام وطنداره، کندهار. د باخبر د خبرونه محترم و اوریدونکو وقت را رسیدلی چې تاسو سره خدای پامانی وکړو. آمنه بابک و من مجیب خلوتگر مطابق اقتضای وقت میگیم که با امان خدا. او دیادم و نوزی چې د باخبر د خبرونه سره با خبر باشید.